الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دروس اللغة العربية، الجزء الثاني، الدرس الخامس. المدرس: من فتح باب الفصل؟ چا کلاوه کړه دروازه ده فصل كلاس. حامد: أنا فتحته، ما کلاوه کړه. المدرس: ومن فتح النوافذ؟ چا دا کړکۍ چا کلاوې کړې؟ علي: أنا فتحتها، ما کلاوې کړې. المدرس: من كسر هذا المكتب؟ چا مات کې دا ټیبل؟ أأنت كسرته؟ ایا تا مات کې؟ یا هاشم: ای هاشم. هاشم: لا إني ما كسرته، ما نه دی مات کړی حقیقتا. المدرس: أرجع زكريا وهمزة وعثمان من مكة؟ ایا راواپس شو دوی د مکې نه؟ حامد: لا ما رجعوا، نه بلکې هغوی نه دی واپس شوي. عباس: يا أستاذ، أي أستاذ. خرج الطلاب، راووتل طلباء الجدد، نوي طلبة، وذهبوا إلى المدير، دي مدير ته لاړل. المدرس: أفهمت الدرس؟ آیا تا وفهموی درس؟ یا طلحة: أي طلحة. طلحة: نعم فهمته جيدا، ما ښه وفهموی، یعنی سر مې په خلاص شو. المدرس: أكتبت الأجوبة؟ آیا تا ولیکل هغه جوابونه؟ یا فیصل. فیصل: لا ما كتبتها، ما نه دي لیکلي. المدرس: لماذا؟ ولي؟ فیصل: لأنني د دې وجې ما فهمت الأسئلة، زه پوه نه شوم په سوالونو باندې. المدرس: أحفظت سورة الفجر یا إبراهیم؟ آیا سوره فجر تا یاد کړی دی إبراهیم؟ إبراهیم: نعم حفظتها، ما یاد کړی. وحفظت سورة التين أيضا، دا رقم سوره تین مې هم یاد کړی دی. تمارين: أجب عن الأسئلة الآتية. أين ذهب الطلاب الجدد؟ أين ذهب الطلاب الجدد؟ خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير. دویم: أفهم طلحة الدرس؟ آیا طلحة درس فهموی؟ نعم فهمه جدا. فهم طلحة الدرس جيدا. دریم: ما كتب فيصل الأجوبة لأنه ما دریم: أي سورة حفظ إبراهيم؟ كم سورة إبراهيم؟ حفظ إبراهيم سورة الفجر وسورة التين. صدرم: من فتح النوافذ؟ کړکۍ چا کلاوې کړه؟ فتح علي النوافذ. دویم: ضع هذه العلامة الصحيحة أمام الجمل الصحيحة، وهذه العلامة علامة الضرب أمام الجمل غير الصحيحة. أول: فتح علي الفصل، نو دا غلطه ځکه فتح حامد الفصل. او دویم: ما رجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة، نو دا جملة صحيحة ځکه ما رجع. دریم: ما كتب فيصل الأجوبة لأنه ما فهم الأسئلة، نو ما كتب فيصل الأجوبة لأنه ما فهم الأسئلة، نو دا جملة صحيح ځکه ما كتب فيصل الأجوبة لأنه ما فهم السؤال. او څلورم: ما دریم: تأمل الأمثلة الآتية، غور وکړه پر روانو مثالونو کې. القرآن: قرأ الطالب القرآن. الدرس: كتب المدرس الدرس. طالب د الله کتاب ووایي او مدرس درس ولیکي. القهوة: شرب الضيف القهوة. د میلمه دا قهوه چای وڅکلې. الباب: فتح آمنة الباب. آمنه دروازه کلاوه کړله. فتحت آمنة. او قرأ د یوې فعل دی، الطالب یې فاعل دی، القرآن مفعول به دی. كتب فعل دی، المدرس یې فاعل دی، الدرس مفعول به دی. څلورم: عين الفاعل والمفعول به في الجمل الآتية. وفاعل مفعول به پر روانو جملو کې معلومه کړه. ضع خطا واحدا تحت الفاعل، فاعل لاندې یو خط هم ولیکه. وخطين تحت المفعول به،
مفعول به لاندې دوه خطه ولیکه، واشکل آخر كل منها اخر ته یو شکل ورکه. اول كسر الطفل القلم، كسر فعل دی، الطفل فاعل دی، القلم مفعول به دی. غسلت آمنة المنديل، آمنة فاعل دی او المنديل مفعول به دی. اکل اسامة، اسامه وخوړل العنب انګور، اکل فعل، اسامة فاعل، العنب مفعول به. واکلت زوجته الموز، واکلت دا فعل دی، زوجته مضاف مضاف دا فاعل، الموز مفعول به دی. څلورم شربت البقرة الماء، شربت البقرة، شربت فعل دی، البقرة دا فاعل دی او الماء دا مفعول به دی. او حفظ حمزة القرآن، حفظ فعل دی، حمزة فاعل، القرآن مفعول به. ضربت فاطمة بنتها، وهي فاطمه لور خپل، فاطمه فاعل، بنتها مضاف مفعول به ده. وهم قتل الرجل الحية، قتل فعل، الرجل فاعل، الحية مفعول به. او سمع بلال الأذان، بلال أذان واورد وذهب إلى المسجد، مسجد ته لاړ. سمع فعل، بلال فاعل، الأذان مفعول به دی. نعم كتب المدرس الدرس على السبورة، كتب فعل، المدرس فاعل، الدرس مفعول به، على السبورة جار مجرور. فتح البقال الدكان، فعل، البقال فاعل، الدكان مفعول. في الساعة الثامنة، فاتم ساعت کی. پنځم أكمل الجمل الآتية، الجملة فراك بكلمات مناسبة واضبطها بالشكل، او شكل ورکه. زوام چې من فتح الدکان، چا دکان خلاص کړي؟ ته وایه فتح حمزة الدکان، حمزه دکان خلاص کړي. او دویم غسلت اختي المنديل یا الثوب. نو دریم ضرب الرجل یا ضرب الرجل الحية بالعصا. څلورم شرب يوسف القهوة، وچکل یوسف قهوه چي. كتب المدرس الدرس، مدرس درس ولیکي، على السبورة په تختې باندې. او وهم قرأت القرآن، ما قرآن د الله رب العالمین ولولئ. نو بل وهم نمبر هل سمعت الأذان يا حمزة؟ نهم فتح التاجر الدكان، فتح فعل، التاجر فاعل، الدكان. خرج الطلاب من الفصل، خرج فعل، الطلاب فاعل، من الفصل جامد. شبرن اجعل كل من الكلمات الآتية مفعولا به واضبط آخرها، وإذا روان كلمة مفعول به وقرزو. القرآن، قرأت القرآن. القهوة، شربت القهوة. التفاح، أكلت التفاحة، يا أكل زيد التفاحة. الباب، فتح زيد الباب. الدرس، كتبت الدرس، يا كتب عمرو الدرس، عمرو الدرس ولكي. القميص، لبس زيد القميص. وهم تأمل المثالين الآتيتين. أول الطلاب ذهبوا إلى الملعب، الطلاب لواره لملعبته. ذهب الطلاب إلى الملعب، الطلاب جمع ده، نو دې فاره به چې کله فعل ذکر کړی دا به واحد ذکر کړی، داسې نشي ویلی چې ذهبوا الطلاب. نو ذهب الطلاب إلى الملعب. دویم الطالبات ذهبن إلى المكتبة، طالبات زنانې لاړې مکتبې لره. نو ذهبت الطالبات إلى المكتبة. کله چې فاعل ذکر وي ظاهر وي نو دې فاره فعل دا واحد راوړل پکار وي. بیا که فاعل مؤنث و فعل به ورسره مؤنث ذکر کوي، ځکه طالبات مؤنث دی نو ذهبت واحده مؤنثه به ورسره ذکر کوي. اتم قدم الفعل، فعل مقدم که في الجمل الآتية كما هو موضح في المثال، لکه څنګه چې مثال کې وضاحت راغلی. الاول الأولاد شربوا القهوة، هغه اولاد وڅښله قهوه چای، شرب الأولاد القهوة. دویم الناس سمعوا الأذان، خلقو اذان واورېدی، نو سمع الناس الأذان، واورېدی الناس الأذان اذان.
دریم الطلاب كتبوا الأجوبة، طلباء ولیکل جوابونه. نو كتب الأجوبة كتب الطلاب الأجوبة، ولیکل طلباء جوابونه. څلورم الطالبات دخلنا في الفصل، هغه طالبات داخل شي په فصل کې. نو دخلت الطالبات في الفصل، دخلت الطالبات الفصل. پنځم المدرسون خرجوا من الفصول، مدرسین دا ووتل د فصل نه. نو خرج المدرسون من الفصل، من الفصول، ووتل مدرسین د فصل نه. شپږم زملائي رجعوا من مکة، زما ملګري مکې نه واپس وو. نو رجع زملائي من مکة. وهم أخواتي غسلن القمصان، نو غسلت أخواتي القمصان. أتم التجار فتحوا الدكاكين، نو فتح التجار الدكاكين. أو نهم الطبيبات ذهبن إلى المستشفى، نو ذهبت الطبيبات إلى المستشفى. لسم الطلاب فهموا الدرس، نو فهم الطلاب الدرس. نهم تأمل الأمثلة الآتية، پر روان مثالون کې غور وکړه. خرج الطلاب وذهبوا، ووتل طلبه وذهبوا او لاړل. دلته ګوره خرج دا واحده صيغه ده، مذکر ده. الطلاب دا جمع ده، الطلاب فاعل دی، جمع ده اسم ظاهر دی. نو دې لپاره فعل دا واحد راوړل پکار. وذهبوا او هغوی لاړل، نو دا وذهب به نه وایه، ځکه وذهبوا دا جمع راوړل پکار. په جمع کې کوم ضمیر دی د هم، نو دا راجع دی طلاب لره. دویم قرأ الطلاب، طلباو ولولئ. وكتبوا او ولیکل. اکل الناس دا خلکو وخوړله. وشربوا ویې څښله. او بل كون جملة مثل هذه مستعمل الفعلين الواردتين في كل تمرين ومستعين بالكلمات التي بين القوسين. اول دخل جلس يعني ومناسب فعل وسره ذکر که. دخل الطلاب الفصل، داخل شو طلباء الفصل. جلس الطلاب في الفصل، طالبان فصل کښېنستل. دویم ضرب الأولاد الحية، یا قتل الأولاد الحية، اولادو دا مار قتل کوي. دریم فهم الطلاب الدرس. څلورم ذهب الناس المسجد، إلى المسجد، مسجد ته لاړل. سمع الناس الأذان، خلکو اذان واورېدی. لسن كون جملة مستعملة على الكلمات الآتية، وإذا رواني مستعمل جملة هغه مستعملك. أكل زيد التفاحة، غسل زيد الثوب، قرأ عمرو الكتاب، كتب زيد الدرس، ضرب زيد عمرا، قتل أبو بكر الحية، دخل عمرو إلى المسجد، خرج الطالب من الفصل، حفظ أحمد كتاب الله. او یولسم تأمل ما يلي، وغور وکړه چې کوم را روان مثالونه دي. من فتح الباب، چا دروازه خلاص. انا فتحته، ما کلا وکړله. فتحت فعل فاعل، دا هو ضمیر، دا مفعول به دی. من فتح النوافذ، دا نوافذ کړکۍ چا کلاوې کړې. انا فتحتها، ما کلاوې کړې. ځکه نوافذ دا مؤنث دی، نو دې وجې څخه ها ضمیر ورته راوړل دی. الباب مذکر دی، نو دې وجې فتحته. الكلمات الجديدة العنب انګور، الموز کیله، التين انځر، الفجر فجر سبا. جواب دا مفرد جمع اجوبه ده. سؤال مفرد جمع اسئله ده. البقال العصا. او حية جمع حيات. سمع واورد الفهم ساري بخلاص الشربة دا وڅکل. وبالله تعالى التوفيق.